سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ملګری رحمان بلیری. نن د استاد محترم سره ناست یم. څوک چې د څه تعارف محتاج نه دی. په دې خبره ډېر زیات حیران شوم چې خبر شوم چې استاد صاحب سینګینګ هم کوي. د پښتو بعضې ګانې او غزلونه ګنګناوي په ډېر بهترین انداز سره. یقینا چې داسې خلک ډېر کم وي چې الله پاک ورله داسې ښکلی اواز ورکړی وي. که موږ تاسو وګورو د اواز په حوالې سره بلا خلک مشهور دی، که هغه د پښتو د سینګینګ چې کوم جهان دی یا د اردو. خو په هر حال استاد صاحب د دغه سینګینګ د اسمان که زه ووایم چې داسې یو ستوری دی چې ځلیږي ضرور، لیکن زمونږ ستاسو ورته چېرته خیال او یا فکر نه دی شوی. نو راځئ ملګرو د استاد صاحب نه، خالد اقبال استاد صاحب نه راسره نن یو څو شعرونه واورئ. استاد صاحب د ټول نه اول خو تاسو ته پروګرام کې په خیرالي هرکلی وایم. ډېره مهرباني رحمان صاحب، او دا کوم تعریفي کلمات چې تاسو ووایئ د دې یو جهان مننه. داسې دومره غټ صلاحیتونه او دا خو به نه وي. بهرحال داسې زما یو شوق دی د بچپن نه، چونکې دا سټوډنټ چې زما دي دوی ته پته ده، دا د دې ملګرو خواهش دی. جواد صاحب د ستاسو زه څه کوشش کوم سماعت ګوډ کیدی شي چې ستاسو په خوښ شي. د شمس صاحب یو کلام دی، غاز تاسو ته دغه کوم. ارشاد. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي، بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، کله چې ستا خواږه یادونه راشي، کله چې ستا خواږه یادونه راشي، کله چې ستا خواږه یادونه راشي، کله چې ستا خواږه